مهترلام ښار کې د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د سراج بانډ سړک ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې چې د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د سراج تاریخي بانډ سړک له جوړېدو وروسته د یو شمېر مسؤلینو او ولسونو په شتون کې نن سهار رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سړک چې 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري د غنیزې چارې د 10 میاشتو په موده کې د فخر سلیمان ساختماني شرکت له لوري ترسره شوي. دا سړک چې د کابل جلال آباد د پخوانۍ اډې څخه تر د سلطان غازي بابا د زیارت مخې پورې غځېدلی ده او د دې په خوا کې د زړې قومندانۍ د مخې څخه تر قلعه سراج د باغ دیوال پورې او همدارنګه د جامع جومات څخه تر د غلیم منډۍ د مخې پورې دغه سړکونه دي تقریبا څه کم 2 کیلومتره په طول کې. د پروژې انجینر په خپلو خبرو کې ویل دغه سړک چې د کابل جلال آباد له پخوانۍ هډې څخه د سلطان غازي بابا تر زیارت او د زړې قومندانۍ څخه د مهترلام ښار تر جامع مسجد پورې د سراج کلا له تاریخي بڼ څخه چاپېر شوی په اساسي ډول رغول شوی چې د سړک عرض په مختلفو برخو کې له 8 څخه تر 11 مترو پورې دی چې نوموړی سړک ټول ټال 15 پلچکونه هم لري. د یادونې وړ ده چې د یاد سړک څخه په ګټې اخیستنې سره به د مهترلام په ښار کې د ټرافیکو بیروبار راکم شي او د خلکو ستونزې به حل شوي اوسي.